الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. اما بعد، د سلسله الفقه الجهادي درسونو په لړۍ کې نن زموږ بحث دی او درس دی د تطرس په مسله کې. تطرس دې ته ویل کېږي اوسني وخت کې مثلا یو ځای کې د فوز یو قلعه ده، یو تاڼه ده، یو تحصیل دی، یا پوځي کیمپ دی، یو ځای کې کنډک دی، په هغې کې عسکر او پوځ پروت دی، ناپاک حرامي پوځ پروت دی، یا پولیس پراته دي، پولیس لین دی، د دې خوا او شا کورونه وي د مسلمانانو. اوس که په دې پولیسو او په دې پوځ باندې ته حمله کوې نو دا ماشومان قتلیږي. یا یو کلی دی چې په هغې کې مثلا د امن لشکر چې ورته وایي، یا اربکین دي، که ته دا کلی ولې دې کې ماشومان دي، دې کې زنان دي، آیا د دوی ایشتل جایز دي د شریعت د نګاه نه؟ دا سوال ډېر خلک کوي. دې ته هوان لګ او یا توپ باندې دغه کلی ولې د دغه جواسیسو د خاطره، یا د دغه فوزیانو د خاطره، دغه پولیسو د خاطره، د دغه امن د لشکر په خاطر باندې دا کسان ختم شي، نو دا شته جایز دی او که نه؟ نو دوستانو د دې ډېر دلایل دي. شهید عبدالله اعظام رحمه الله په موسوعة ذخائر العظام کې د دې ډېر تفصیل ذکر کړی دی. وایي وان لم يقدر عليه الا به نجازه، که چېرته د دغه فوز او پولیسو په قتل باندې د قادر نو، مګر صرف په دې باندې قادر و چې په دې ماشومانو د ښځو په ایشتلو باندې، د کورونو په ایشتلو باندې دی قادر و په دې باندې چې دغه کسان د منځه وي چې دغه فوز پولیس، نو دا وایي جایز ده. وایي حتی ویجوز نصب المنجیق علیهم، هوان لګول هم ورته جایز دي. وایي ظاهر د کلام د احمد نه دا جواز ثابتېږي، ځکه نبي علیه صلات وسلام طایف والاو باندې چې کله ورته حمله پې کوله نو چې نغز یې ته ولګول، د هغوی سره ښځې هم وي، ماشومانو سره هم و. د دې وجې نه وایي دا مسلک د امام ثوري، اوزاعي، شافعي او د احناف. امام ابن منذر وایي نبی علیه صلات وسلام نه دا حدیث ثابت دی چې د طایف والاو ته چې نغزه لګولې وه او هغوی پې ایشتل. عمرو بن عاص بیا وایي چې موږ چې نغزه ولګوله د اسکندریه والاو ته، هغوی سره ماشومان هم و، زنانه هم وي. وایي ځکه چې قتال چې دی دا جنګ کول، وایي دا خو بغیر د دې نه نه کېږي، نو ځکه جایز دی. امام ابن قدامه لیکي په مغني کې ويجوز تبیت الکفار وهو کبسهم لیلا وقتلهم وهم غارون، جایز ده د کفارو باندې د شپې حمله کول او د هغوی قتلول. امام احمد وایي لا بأس بالبیات، وایي هېڅ باک نشته د شپې حمله کې په دغه کافرو باندې. او د روم غزا چې وه دا د شپې وه. بیا وایي امام ابن قدامه ولا نعلم احدا کره بیات العدو، وایي موږ نه پېژنو چې چا په دې امت کې دا خبره کړې وي چې د شپې ورتګ په کافر باندې نشته. او بیا دا دلیل پیش کړی د ابن عباس عن سعد بن جسامه قال سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم، سعد بن جسامه رضی الله عنه فرمایي ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم اوریدلي چې یسأل عن الديار من المشرکین نبیتهم فنصیب من نسائهم وضراریهم فقال هم منهم. او د نبی صلی الله علیه وسلم نه دا پوښتنه وشوه چې د شپې حمله په مشرکینو په دې کافر باندې وکړي او د هغوی ښځې او ماشومان هلته وي، نو د دوی به څه حکم وي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته هم منهم، دوی هم د هغوی نه دي، دغه ښځې او دغه ماشومان دغه مشرکینو دغه مرتدینو دي. نو دا دلیل دی دې خبرې دوستانو چې په یو کلي کې د امن لشکر والا وي، پاکستاني حرامي پوځ وي، یا د نورو طاغوتي حکومتونو پوځونه وي، او په دغه کلي کې دغه زنانه مړې کېږي، ښځې مړې کېږي، دا هېڅ پروا نه کوي. هم منهم دا حدیث په دلیل دی. اوس که یو سړی دا وایي چې نبی علیه صلات وسلام د زنانو او د ماشومانو د قتل نه منې کړې ده، موږ دا وایو چې دې حدیث دا معنا ده کوم حدیث کې چې منع کړې ده چې قصدن عمدن به دغه زنانه او دغه ماشومان نه وژني. او که په جنګ کې رالو مثلا ته به لږې دا راولې چې الله دې پې نه لګوي نو پروا نه کوي. هر چې قصدن عمدن دی نو دې حدیث کې منې دې نه راغلی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو به ښځې او ماشومان جنګ کې نه وژني، قصدن عمدن به نه وژني. او که یو ځای کې مرتدو تواغیتو هغې قتل بغیر د ماشومانو د ښځو د قتل نه نه کېده نو دی به هم پې وژنې. د دې وجې نه دوستانو
دا حدیث د سعد بن جسامه په دې باندې ښکاره دلیل دی. بل دلیل امام مالک او امام اوزاعی رحمه الله فرمای ولا يجوز قتل النساء والصبيان بحال حتى لو تترس الحرب بالنساء او تحسن بحسن سفينه وجعلوا معهم النساء والصبيان لم يجوز رميهم ولا تحريقهم. امام مالک او اوزاعی وی چې د زنانو قتل او دارنګ د ماشومانو قتل جایز نه دی که کافر دوی نه ډال جوړ کړو، ها مګر په هغه صورت کې جایز دی چې د هغوی قتل بغیر دین نه کېدل. د دې وجه نه مخکې مو حدیث سعد بن جسامه ذکر کو. بل دوستانو یو قاعده ده او قاعده ده چې عام ضرر به دفع کېدی شي په ارتکاب د خاص ضرر سره. دا شرعي قاعده ده چې دا اتفاقي قاعده ده. نو اوس دغه پولیس دغه د امن لشکر یا د هر بکیان د دوی مرګ دا عام ضرر دی، مسلمانانو ته ډېر ضرر دی، او د دې ماشومانو او د دې زنانو قتل دا خاص ضرر دی. نو که دا خاص ضرر راشي خیر ده چې عام ضرر ختم شي، ضرر عام به دفع کېدی شي په خاص ضرر باندې. نو دا قاعده هم دې ته متوجه ده. بل نن د دې حکومتونو د دې فوج د دې پولیسو د دې ملیشي د دې چې کوم ضررونه دي او کوم مسلمانان وجني، طالبان وجني، مجاهدین وجني، نو د دې قتل ډېر لازم شو، واجب شو. نسبتا قتل د دې که زنانه یا ماشومان قتل شو خیر دی، پروا نه کوي، ځکه دا دومره ضرر نه دی. که وي ضرر یې اخف دی، خو لیکن اشد ضرر چې دی دغه ملیشه او دغه فوج ژوندي پرېښودل دي. دویم حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د بیت الله د ورانولو پسې به یو اخر وخت کې څه خلک راځي او د دې بیت الله د ورانولو کوشش وکړي، او چې کله دا بېدا مقام ته راورسېږي نو الله به ځمکې ته امر وکړي دغه خلک به لاندې راکاږي. صحابه عرض وکړه د الله رسول په دې کې خو به بعضې خلک داسې وي چې په زوره به راوستلی شوي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل یبعثون علی نیاتهم، دوی به په خپلو نیتونو پاڅېږي. حدیث متفق علیه حدیث دی. امام ابن تیمیه د دې حدیث په شرح کې لیکي 28 جلد فتاوا 1510 صفحه کې وی فالله تعالی اهلك الجيش الذي اراد ان ينتهك حرماته. وی الله سبحانه وتعالی هغه لښکر هلاک چې د بیت الله د عزت د اخیستلو اراده کړې وه، د دې بېعزتي کوي. وی په هغې کې مکره هم وي او غیر مکره به هم پکې وي، سره د قدرت نه چې الله په دې قادر دی چې دې کې تمیز وکړي. هغه کسان چې هغه اراده د بیت الله د ورانولو کوي هغه هلاک کړي، دا نور پرېږدي. خو لیکن الله وی دا ونه کړو مع انه یبعثهم علی نیاتهم، الله په خپلو نیتونو باندې پاڅوي. بیا وی فکیف یجب علی المؤمنین المجاهدین، نو څرنګه به واجب شي په مؤمنانو مجاهدینو باندې دا خبره چې ان یمیزوا بین المکره وغیره وهم لا یعلمون ذلک، چې دوی تمیز دی وکړي په دې کلي منځ کې چې هلکه دا ولم دا نه ولم، تمیز نشي کېدی. وی الله سبحانه وتعالی تمیز کوو، لیکن بیا هم ټولې هلاک کړو ځکه د اسلام دپاره دا جایز ده. دریم دوستانو دا چې کوم کسان دغلته دیره دي نو په کار ده چې دې ته هغوی نه هجرت وکړي، د دوی نه دې لرې شي که نه، دا هجرت هم لازم دی. امام محمد رحمه الله فرمایي په سیر الکبیر کې ويباح قتل المسلم في صف المشركين إن كان عليه السلاح وهو في صف المشركين. وی که د کافرو په صف کې ولاړ وي او ځان ته مسلمان هم وي نو د ده قتل مباح دی، ولكنه لم يقاتل احد من المسلمين. که یو سړی و چې د مشرکینو په صف کې و خو لیکن د مسلمانانو سره جنګ نه کو نو وی فهو مباح الدم، مباح الدم دی. وان كان يستحب التبين في امره عند تمكن من ذلك، که ممکن و ځان به ساتي، کوشش وکړي چېرې دا سړی بچ شي، د زنانه بچ شي، د ماشومان بچ شي، کوشش به کوي که ممکن و، که ممکن نو بې پروا نه کوي. بل مخکې دوستانو موږ دلیل پیش کړو عباس ابن عبدالمطلب چې کله نبی علیه صلات وسلام صحابه کرامو جنګ بدر کې ونیو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل فدیه ورکړه. نو هغه څه ویلي و یا رسول الله انی کنت مکرها، زه خو مکره وم په زور یې راوستی. فقال النبي صلی الله علیه وسلم ورته څه وایي اما ظاهرک فکان علینا واما سریرتک فإلی الله، ظاهر کې ته کافر یې ځکه کافر په صف کې ولاړې او باطن دې الله ته موږ سپارو.
نو دین معلومه شو دا کوم کسان چې دې پوځیانو سره په خوا کې وي دوی سره اوسېږي دوی سره یو ځای وي د دې ټولو حکم په ظاهره کې د کافرو دی باطن الله ته مسپارو. امام ابن تیمیه رحمه الله دې حدیث په شرح کې بیلی کی وی لو کان فیهم قوم صالحون من خيار الناس و که چېرته په دغه شی د کافرو په صف کې د دوی په ځایونو کې مسلمانان خلک هم اوسېدل او ډېر نیکان خلک هم ولم يمكن قتالهم او قتال د دوی سره ممکن نه و د کافرو سره الا بقتل هؤلاء مگر په قتل د مسلمانانو نو لقتلوا ايضا دوی هم قتل کېدی شي. د دې وجه نه دوستان ورکله چې تاتاریانو سره جنګ کول بعضې مسلمانان د هغوی نه ډډه کوله ځکه هغوی به منځونه کول روجې به یې نیولي. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله نه فتوا طلب کړه چې موږ څنګه د خلکو سره جنګ وکړو غټ غټ ګیري والا پکې دي منځونه کوي روجې نیسي کلمې وایي حجونه کوي. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله ورته وایي اذا رأیتموني بینهم والمصحف فوق رأسي فاقتلوني اولا وایي کله چې ما داسې خلکو منځ کې وویني او زما په سر باندې قرآن هم وي نو ما اول قتل کوي. دا هم دلیل دی دوستانو دې خبرې چې داسې ځای کې چې څوک اوسېږي نو د هغوی نه دغه مسلمانانو نه دغه کافر ډال جوړوي نو د دې مسلمانانو قتل هم جایز دی. بل دوستانو امام عبدالله اعظم شهید رحمه الله لیکي وی اجمع الفقهاء على ان جيش الكفار اذا تترسوا بمن عندهم من اسار المسلمين وخيف على المسلمين الضرر اذا لم يقاتلوا فانهم يقاتلون وان افضى ذلك الى قتل المسلمين الذين تترسوا بهم. وی د فقهاو اجماع په دې باندې دا که کافر ولګیږي او دې مسلمانانو نه ډال جوړ کړي او د مسلمانانو بندیانې نیولي ځان سره کړي د ډال په وجه استعمالوي او د مجاهدین یریږي چې موږ په دې کافر باندې حمله وکړو د مسلمانان به قتل شي او یا مثلا که موږ په حمله ونکړو نو دا کافر پاتې کیږي نو دا سره به قتال کیدی شي اگر که دا مسلمانان قتلېدی شي. دلیل دی خبره دوستانو چې نن وخت کې چې مجاهدین کوم ځای کې عملیات کوي په هغې کې دغه عام خلکو لګي د دې کوم پروا نشته د دې دلایلو په بنا باندې. دارنګې د شوافیو فقه هم د احنافو هم د مالکینو هم بلکې د څلورو مذهبونو په دې باندې اجماع د عبدالله اعظم رحمه الله دا اجماع نقل کړې ده. نو چې کله داسې ځای راشي نو په کار داره چې مجاهدین اول احتیاط وکړي چې زنانه او ماشومان مړه نه کړي خو که چېرته ونه شي نو بیا د هغوی قتل جایز دی. دویمه مسله دوستانو هغه ده چې یو ځای کې یو ګاډی دی په هغه ګاډي کې یو جاسوس ناست دی او نورو سره عامې سورلی دی او د دې جاسوس قتل نه کېده بغیر د مسلمانانو د قتل نه نو کولی شي چې دی بم کېږدي دغې ګاډي ته دغه جاسوس مړ کړي اگر که دغه مسلمانان پکې هم لاړ شي ځکه د دغه عام مسلمانانو وجنه ضرر دی خو دومره ضرر نه دی مجاهدینو ته په هغې باندې دومره ضرر نه رسېږي ځکه که دغه کافر ژوندی پاتې شي د هغه ضرر ډېر اشد او اغلظ ضرر دی. د دې وجه نه دوستانو دا مسله دې نه هم ثابته شوه. نو دا د تترس مسله الله سبحانه وتعالی دې موږ تاسو ته په دې عمل کولو توفیق راکړي. هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.